الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير وترجمة بدرس كي من بسورة النحل كي لجاو پسوار لسم سپاره کې سورة النحل، او دا زمونږ په سورة النحل کې پنځم درس دی. په سورة النحل کې مونږ په آخرني درس کې 9 نمبر آیت ته رسېدلي وو. په دې آخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی خپل شان بیان کو چې الله غزاد ته چې هر مخلوق دغه په مخ کې عاجز دی، او ټول مخلوقات الله ته سجده لګي. اگر که هغه ملائک دي، زورور مخلوق ته، خو بیا هم الله ته سجدې لګي او د الله په مخ کې عاجز دي. دغه شان چې کله مصیبت راشي نو مشرکان بیا صرف یو الله را بلي، او چې کله الله یې دغه مصیبت نه لرې کړي نو بیا د هغه سره نور برخداران هم جوړوي. مشرکانو کې بله بیماري ده چې د الله دپاره بچي ثابتوي، او په بچو کې ورلم بیا لوڼه ثابتوي، وي ملائک ته الله لوڼه وي. په هغوی باندې رد وشو او د هغوی حال الله بیان کړو چې پخپله کله دوی ته د لور ویلی شي چې لور دې پیدا شوې ده، او د لور زیری ورته میلاو شي، نو خپلې څه حال یې الله هغه هم بیان کړو. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی وایي په 80 نمبر آیت کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء. د پاره دا کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې صفت ناکار دی. ولله المثل الاعلى، او الله لره اوچت صفت دی. وهو العزیز الحکیم، او هغه الله غالب حکمت والده. کم خلک چې په آخرت الله وی ایمان نه ساتي، آخرت نه منکر دي، او دغه حال دی چې د الله سره شرک هم کوي، نو الله وی د دې خلکو دپاره مثل السوء دی، بد صفت دی د دوی، حالات بد دي، ناکاره حالات دي د دوی، صفت هم بد دی، حال هم بد دی، عقیده هم خراب ده، عمل هم خراب دی. او بیا چې الله سبحانه وتعالی دی نو ولله المثل الاعلى، د الله دپاره خو اوچت صفت دی، اوچت شان دی. څومره د کمال صفتونه چې دي هغه ټول د الله دپاره دي. الله دپاره اوچت صفات، ښایسته نومونه، دا ټول د الله دپاره دي. هغه الله زورور او حکمتونو والا دی. اوس ګوره د مشرکانو شرک ذکر شو که نه، او دومره ظالمان دي، یعنې داسې شرک هم نه چې د الله دپاره بچی ثابتوي، او بیا بچی هم لور وله ثابتوي، او دا به وي زموږ دپاره زامن دي. نو څومره لوی ظالمان دي، څومره لوی شرک کې پراته دي، څومره لوی کفر کې پراته دي، څومره لوی ګناهونو کې پراته دي. خو د الله دې رحم او کرم ته وګوره، او د الله دې معاملې ته وګوره. الله څه وایي؟ ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم، او کرانیوی الله خلق په ظلم د دوی، که الله اکدم دا خلق رانیوی په ظلم باندې، لکه څنګه چې دا مشرکان پکې اخته دي. ما ترك عليها من دابه، نو نه به یې وی پرېښودی په دې ځمکه باندې هېڅ حیوان یا هېڅ زنده سری. که الله دا خلق اکدم رانیوی که نه، نو په دې ځمکه باندې به څوک پاتې شوی هم نه وي د ګرځېدو دپاره، د څاروي به هم ختم شوی وي.
و زما او ستا دې ګناهونو ته وګوره پرېږده زه مشرکان پرېږده د هغو خو غټ ګناهونه او غټ کفر و زما او ستا دې ګناهونو ته وګوره سهار ماښام زموږ دې ګناهونو ته وګوره که چېرته الله ډایرک موږ په دې ګناهونو رانیوې نو څوک به پاتې شوی هېڅوک هم نه پاتې کېدی هر انسان ته خپل ګناهونه معلوم دي هر انسان ته خپل حال معلوم دي خو دا د الله هغه کرم دی او رحم دی چې یکدم د انسانان نه رانیسي ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى مگر وروستو کوي دوی یوې نیټې مقررې ته نیټې مقررې ته الله وروسته کوي یکدم یې نه رانیسي الله یو نیټه یې ښودله بس په هغه نیټه چې راله بیا به پته ولګي نو الله ولې د انسانان دې نیټې پورې پرېښودي دي دا موقع د انسانانو ته او الله سبحانه وتعالی یو چانس ورکوي که دوی را واپس شي دې ګناهونو نه الله وایي زه به یې وبخمه خو که دغه نیټه پوره شوه هغه نیټه د مرګ یا نیټه کومه مقرره چې د عذاب ده یا د قیامت نو بیا توبې وبې نه قبلېږي بیا اوس خو الله موږ له موقع راکړې ده که د الله رحم دی موږ یکدم راونیو په ګناهونو باندې وخت یې راکړو موقع یې راکړه ژوند یې راکړو وایي زه توبه وباسه خیر دی زه واپس شه دې ګناهونو نه خو که دا نیټه پوره شوه او دا روح دې مرۍ ته راورسېده یا قیامت راغی یا عذابونه رالو د الله نو بیا دې توبې نه قبلېږي ځکه الله وایي فإذا جاء أجلهم نو کله چې راشي نیټه د دوی لا يستأخرون ساعة نه به وروستو کېدی شي یو ساعت ولا يستقدمون او نه به مخکې کېدی شي صحیح دی چې اوس خو الله یکدم تا نه رانیسي خو که دا نیټه پوره شوه نو دا نیټه بیا نه مخکې کېږي یو ساعت او نه وروستو کېږي بیا که سره ډېرې چې ووایو فایده نه ورکوي حدیث کې راځي که نه چې الله دې یو بنده توبه قبلوي د هغه وخته پورې چې څو پورې د روح مرۍ ته نه رارسېدلی یو سړی په ځنکدن کې لګیا دی په آخري وخت کې وایي زه چې توبه وباسم الله ته دغه ټیم کې توبې نه قبلېږي دا ډېر خلک د مرګ په انتظار ناستي ته ورته د پلاني ګناه پرېږده پلاني پرېږده پلاني وروسته به پرې وروسته به ته چې کله د مرګ حالات رالو نو او روح به مرۍ ته راورسېږي بیا به ګورو په هغه ټیم خو یو انسان ته د توبې توفیق نه میلاویږي او دغه ټیم کې بله که میلاو هم شي طاقت ورسره یو توبه وباسي توبه ول الله نه قبلوي چې کله دا روح مرۍ ته راورسي او یا دا بعض که په دې انتظار یي چې نور به د مغرب نه راوخیږي لکه څنګه چې د قیامت په علاماتو کې یو نښه ده چې نور به د نور پرېواته نه راوخیږي د مغرب نه نو بیا به هم توبې نه قبلېږي توبو دروازه به بنده شي د هغې نه مخکې پکار دا دی چې موت ته واپس شو الله ته او د دې موقع نه او د دې نیټې نه فایده واخلو که الله رانیوې په ګناه باندې یکدم نو پخوا به زموږ نوم او نشان ورک شوی وي بلکې څاروي به هم ختم شوی الله وایي که نه وایي څاروی به هم په دې ځمکه نه وی پاتې شوی ولې ځکه چې د دې ګناهونو بد اثر ګوره په حیواناتو وي دا غریبانان هم زموږ د راسه ځورېږي کله د ګناهونو د لاسه الله باران بند کړي څاروو ته هم تکلیف جوړ شي او ګناهونه منګ کړي کله طوفان عذاب راشي زموږ د ګناهونو د لاسه په هغې کې هغه څاروي غریبانان پکې هم ګیر شي زناور پکې هم ګیر شي د ګناهونو خو بد اثرات دي که هغه په خوشه خلکو باندې هم کېږي د مشرکانو بله عقیده اوس الله بیانوي ګوره او دا د هغوی ناشنا عقیده ده دا واورئ ويجعلون لله ما يكرهون
او ګرځي دوی الله لره هغه څه چې بدې ګڼي دوی د ځان دپاره ګرځي د الله دپاره هغه څه چې د ځان دپاره یې بد ګڼي دې څه مطلب دی مطلب دی دا دی دې کې دنه ډېرې خبرې راځي لکه الله سبحانه وتعالى یو انسان له مال ورکړی او جیداد یې ورکړی نو دا سړی د ځان سره شریک ښه ګڼي که بد ګڼي بد ګڼي که نه ښه د الله دپاره یې ګرځوي وایي جي پلانی چې کوم دی پلانی بابا دا وایي جي د الله سره برخدار دی د الله سره برخدار دی وایي صحیح شو زه تا سره په دې جیداد کې برخدار یم وجني دي والله ټوپک د پسې رالي وجني دي زما په ځمکه کې ته څه وایې چې زه ستا سره برخدار یم نو ته د الله په بچایي کې د الله سره د پیر صاحب څنګه شریک کړی د الله په بچایي کې د الله سره د کاڼي او ګټې او ونې او تعویزونه او باباګان او پیران او مریدان او درګاهونه او دربارونه او هر څه یې د الله سره شریک کړي دي هغه هېڅ خبره نه ده یو معنی دې دا ده چې د الله دپاره هغه شی ګرځوي چې د خپل ځان دپاره یې بد ګڼي نو په خپله شریک نه خوښوي په دې نه دي راځي چې زموږ سره زموږ په دې مال کې هم د دوی په شان انسان دي شریک شي انسانان خو به یو شان دي که نه د ځان په شان انسان د ځان سره نه شریک کوي او ظالم راولګېدو د خالق سره مخلوق شریک کو څومره لوی ظلم یې وکړو بله معنی دې دا ده د ځان دپاره جنکۍ بدې ګڼي او د الله دپاره چې بیا بچي ثابتوي والعیاذ بالله نو وایي د الله لوڼه دي نو کوم شی چې خوښ دی هغه یې د ځان دپاره کو او چې کوم یې نه دی خوښ هغه یې د الله دپاره کو نو په دې کې دننه ګورې مسلمانانو ته هم یو درس او عبرت پروت دی چې د الله دپاره به هغه څه ورکې چې ستا د ځان دپاره خوښ غریب راشي اواز وکړي وږی یم فقیر یم ده وی ګوره که څه د زړې ډوډۍ پرتي ویجعلون لله ما یکرهون کوم شی دوی بدي شي دغه د الله شو کمې جامې د سوری شوي دي او په بد حل دي او دا روانه دا وایي د الله په نوم مې صدقه کړې د ځان دپاره به یې والې دا جامې که تا له زه دقې شان دوړلم سورۍ او لنډې او تنګې او په بد حال ته به یې زما نه قبولې کړې وایي نه چې زه خو زه دومره سپک یم چې دا علمه نو بیا د الله دپاره څنګه ورکې ته یې ځان دپاره نه خوښې او د الله دپاره یې ورکې دغه شان بعضو په دې بچو کې چې کوم کمزوری او د کار نه وي وایي دا چې موږ د الله دپاره وقف کړی چاړه به وي غریب به خولې نه لاړې ساسي قمقه وي دا موږ الله له وقف کړی الله غیرتي ذات ته ستا دې صدقې ته دې کمزوري شي نو د الله ضرورت نه لري که ته د هر څه راولې او الله له یې ورکې الله ورته بیا هم ضرورت نه لري او دا تا سره اخیستی دی د کم بچي ذهن چې تیز دی هغه سکول کې سبق وایي هغه پایلټ جوړېږي او هغه ساینسدان او سیاستدان او هغه دا او دغه کم چې شي کمزوری دی ګوډ دی شل دی چاړه دی لیونی دی دې به قرآن ووایي د کاري صاحب سره وایي دا موږ الله له وقف کړی ویجعلون لله ما یکرهون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله وایي دا هغه وخته پورې تاسو ګورئ د نیکۍ هغه اوچت مقام ته نشئ رسېدی چې څو پورې د هغه څه نه خرچنۍ کړي کوم چې ستاسو خوښي لکه څنګه چې ابو طلحه رضی الله عنه کله دا آیت واورېدو او د هغه باغ په مدینه کې بیروحا مشهور باغ قیمتي باغ خوږې اوبه به پکې به یې دي راغی په رسول صاحب پسې ویې رسول الله دا باغ ټول الله له ورکوم وایي ولې وایي آیت مې واورېدو چې الله وایي چې
د هغه شي نه به خرچه کوئ چې کوم ستاسو خوښي الله دپاره به هغه څه ورکوئ چې ستاسو خوښي او زما په دې هر څه کې دا باغ خوښ دی ډېر قیمتي باغ وي الله یا رسول الله وي ټول یې الله له ورکو ټول دې ته وایي صدقه کول دې ته وایي د الله په نوم یو شی ورکول ته راغلی چې کوم شی ستا نه دی خوښ هغه د الله دپاره کوه چې کوم ستا خوښ دی هغه سیټ ته کښېږده دا د کوم ځای صدقه شوه او د کوم ځای تجارت شو د الله سره نه دی به راولګي په لوڼو باندې به دیني سبق وایي موږ به چې ډېر راشي به دواګانې کوو لوڼه مې مدرسو کې زمزامن دي څه کوي هغه وي هغه غریبانان یو چې د انګلینډ کې دی او بل چې د پېښور یونیورسټۍ کې دی او بل پلاني ځای کې دی او دا دین د هلکانو دپاره نه وي که څنګه نه د زوی خوښ دی د زوی خوښ دی نو سوچ یې دی چې سبا له به د ځان لم پیسې ګټي موږ له به هم ګټي نو سکون او راحت وي هر چې لور ده نو لور خو لور ده د پردي کور دی دا د الله لپاره شو ځه د امام ایوب السختیاني رحمه الله دا یو وینا ماته وخت په وخت رایاده شي چې کله داسې خبرې واورم حالات هغه به وي د بعض الله له داسې دوکې ورکوي لکه ماشوم له چې دوکې ورکوي ته به چې الله نه پوهېږي الله ته حقیقت ته هر څه معلوم دي چې ته قیمتي څیز چې ستا په ژوند کې قیمتي ته روالې د الله په نوم ورکړي دې ته وایي د الله سره محبت یو شی تا نه پالتو شوی ته د الله دپاره ورکړې دا څه خبره شو او ان الله طیب لا یقبل الا طیب الله ګوره پاک ذات دی او نه قبلوي مګر پاک شی الله خو خالق دی رب دی عظیم ذات دی د هغه دپاره چې څه ورکوي بیا خو بس هم څه ورکوي که نه چې ته راولګي بچی د الله دپاره زوی د الله دپاره وقف کړي هغه ته دین وښیي هغه باندې خرچه وکړي او علم ته جوړ کړي دې ته اوس وایي محبت تا لور راغسې پري مدرسه کې داخله کړې ده زه دې خلاف نه یم که سبا له څوک دا وایي چې دې خلاف ته وایي چې په جنکو مدرسه به ما ګوره نه دي ویلي زما د خبرې نه به غلط مطلب نه لري خو زه یم څومره چې د جنکو دې سبق له دې زور ورکړی دی چې دوی دین زده کړي زامنو له زور ورکړه که نه جنۍ خو به واده شي سبا له پردي کور کې که دینداره خاوند پې واړوي ډېره ښه ده او کاسې بېدینه شی پې واړوي بیا به څه کوي زوی ته دین وښایه چې سبا له خلکو د دین وښایي د دې دین خدمت وکړي د دې اسلام خدمت وکړي دې طرف ته سوچ پکار دی او زموږ په ملک کې چې خوځېږي یو به چې دلته د جنکو مدرسه ده او دلته د جنکو مدرسه ده او دلته د جنکو مدرسه او دلته د جنکو بهر ځای کې جوړې شوي دي جنکو دپاره هم دین دی منمه خو دا هلکان ولې شاته پاتې کوي دا هلک په دین کې په دنیا کې خو هغه نورو ملکونو ته هم لېږي انګلیش ته نو دې آیت ته چې وګورئ دې خبرو ته ویجعلون لله ما یکرهون د الله دپاره به هغه څه وګرځي چې د بدي شي او چې کوم خوښ هغه باده شي بله ګوره مشرکانو کې بلې بیمارۍ ته وګوره یو خو په قسمه قسم ګناهونو کې اخته دي او دې ته ګوره وتصف ألسنتهم الكذب او بیانی جبی د دوی دروغ ان لهم الحسنى چې بېشکه دوی لره ښه حالات دي یو د الله سره دشمني کوه او دویم سینه به یې وټپوله وایي په آخرت کې ښه حالات ته چا دي هغه هم زمونږ دي زړه ته څه نه کېږي دوی لکه یهودو به څه وي وایي موږ به جهنم ته ځو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات موږ به څو ورځې په جهنم کې یو څلوېښت ورځې بس او بیا خو جنت وي زمونږ دی جنت ته به موږ ځو الله وایي ناشنا حال یې دا دی کوه د الله سره دشمني کوه شرک کوه ګناهونه او آخرت هم ستا دی ان لهم الحسنى زمونږ دپاره به ښه حالات زمونږ دپاره به جنت وي او زمونږ دپاره به بخاني لکه بل ځای کې الله دا خبره کړې ده چې دوی دا وایي ولئن رجعت الى ربي
مشرکانو بعضو به وي اول خو الله ته واپس کېده نشتي دا به دویم پر راپاسېده وي نشتي او که بالفرض وی هم چرته موږ راپاسېدې نو ان لي عنده للحسنى که راپاسېدم هم نو بیا به رالم الله ښه حالات راکوي جنت به راکوي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الله وی هغه سړی دی لیدلی چې زموږ د آیتونو نه انکار کوي او دا وی ماله به ما ته به بچي هم میلاویږي او ما ته به مال هم میلاویږي او ما ته به په آخرت کې هم ډېر څه میلاویږي عجیبه خبره د الله سره دشمني کوه بیا دعوه هم دا کوه چې په آخرت کې ما ته هر څه میلاویږي نو ځکه الله وایي چې وتصف السنتهم الکذب د دوی ژبې د دروغ وایي ښه حالات خو په آخرت کې د هغه چا دپاره دي چې د ژوند تیر کي د الله د شریعت مطابق د هغوی دپاره ښه حالات دي مشرک دپاره خو جهنم دی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه چا چې د الله سره څه شی شریک کو که نه ښه حالت پرېږده الله وی په ده باندې جنت حرام دی حرام د ده ځای جهنم دی څنګه دوی وایي زموږ دپاره ښه حالات دي انجام حقیقي دا دی لا جرم ان لهم النار خامخا دوی لره اور دی وانهم مفرطون او یقینا دوی به په دیکو سره وغورځولی شي اور ته دا د دوی انجام دی دا خو هسې دوی په خپله ځاله نتیجې جوړې کړي چې موږ له به الله په آخرت کې دا راکړي ده الله وایي په آخرت کې دوی دپاره اور دی تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك قسم بالله يقينا لقلي دي منغ رسولان أمة تا مخكستانا فزين لهم الشيطان أعمالهم نخستكرل دويتا شيطان عملنا دوي وديزك الله سبحانه وتعالى وجه بیان کړه چې دا مشرکان ولې په غلطو عقیدو کې نښتي دي ولې دا مشرکان ګمراه دي الله وی شیطان دوی ته دوی د بد عملونه ښایسته کړي دي فهو وليهم اليوم نو دی دوست د دوی نن ورځ فهو وليهم اليوم نو دی دوست د دوی نن ورځ شیطان په آخرت کې به د دوی دوست دغه شیطان دی هغه که بچ کولی شي بچ کېږي نه اولې شیطان به دوی د الله د عذاب نه بچ کړي هغه پخپله به د الله په عذاب کې نښتي ولهم عذاب الیم او دوی لره عذاب دردناک دی اوس الله طریقه بیانوي چې شیطان ګوره هغوی ته بد اعمال ښایسته کړي دي په وسوسو کې پراته دي د شیطان په وسوسو کې نو د شیطان د وسوسو نه به ځان څنګه بچ کړي هغه دا لار ده د هغې چې ته په هغه کتاب باندې عمل وکړي کوم کتاب چې الله رالیږلی دی وما انزلنا عليك الكتاب او نه دی رالیږلی موږ په تا باندې دا کتاب الا لتبین لهم مگر دې دپاره چې بیان کړي ته دوی ته الذي اختلفوا فيه هغه خبرې چې دوی اختلاف کړی دی په هغې کې وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او هدایت او رحمت دی دپاره د هغه قوم چې ایمان لري دا کتاب راونیسه نو د شیطان د وسوسو نه به بچ شي د شیطان د جال نه او د شیطان د چلونو نه به بچ شي بل دا چې وهوده ورحمه هدایت په دې کې پروت دی رحمت پکې دی د مؤمنانو لپاره قرآن الله ولې رالیږلی چې ته بیان کې دوی ته هغه څه پیغمبره چې دوی پکې اختلاف کړی دی چې د اختلاف ختم شي نو دلته بله مسله یاده کوي قرآن هغه کتاب دی چې اختلافات ختموي قرآن کوم کتاب دی اختلافات ختموي
د اختلافاتو د ختمولو لار هغه دا دی چې د قرآن او حدیث باندې عمل وشي. بعض وایي جي د جومات کې د قرآن مه کوئ، وایي جي دلته درسونه د قرآن. اختلافات پیدا کیږي والعیاذ بالله. د بزرګانو قصې پکې کوئ، اختلافات نه پیدا کیږي. تاویل ماویل پکې وایي، اختلافات نه پیدا کیږي. دروغ وایي، اختلافات نه پیدا کیږي. د ځان نه قصې جوړوه او خلکو ته په منبر بیانوه، اختلافات نه پیدا کیږي. خو که قرآن او حدیث دې بیان کړو، سوچ دین دې بیان کړو، نو بیا وایي چې اختلافات یې پیدا کړو. پرون یو ملګري دی ملا، ما چېرته لیدلی هم نه دی، خو نن سبا خو مولیان ډېر شوي دي. په فیسبوک سره مولیان هم ډېر شوي دي. هر سړی بس پټکې په سرور میل په سر اچو او شیخ صاحب دی، مفتی صاحب دی، مولانا صاحب دی، او جی ناظم صاحب دی، او پلانې صاحب دی، او علانې صاحب دی. نو هغه مولوي صاحب قصه شروع کړه د افلاطون، او د افلاطون قصه شروع کړه چې افلاطون یو داسې سړی و او نر سړی و او بادر سړی و. نو دې افلاطون یو ورځ الله ته ووایي چې یا الله ما ته به د مرګ وخت وښیې. او دا بس خبرې یعنې هغه زه هم دا مخامخ چې ورته ناست دي، دوی د عقل چې شو سم بکم عمیون، مخامخ ورته کړو ړانده کاڼه او چاړاګان ناست دي. مونږ خو حق بیانوو، بعض راپسې راپاسي وایي تا چې دا ووایي او تا چې دا ووایي، حق یې راپسې راپاسي. ښه سپا خبره به کوو د قرآن او حدیث نه، بعض به راپاسي تاسو چې بې ادبي وکړه د مشرانو، او تاسو چې بې ادبي وکړه د مذهب، او تاسو بې ادبي وکړه د امامانو. چېرته په داسې سړي پسې څوک راپانه شي چې ته بې ادبي د الله کې، بې ادبي ته د قرآن کې، ته د دین کې. خیر وی افلاطون وی چې ما ته د مرګ وخت وښایه. زه وی د خپل مرګ د نیټه لږ لیټ کولی شم. وی افلاطون دا وی چې ما کې دومره طاقت شته چې زه دا نیټه لیټ کولی شم. وی نو بیا هغه مجسمې جوړې کړې، شکلونه یې د خپل ځان په شان جوړ کړو، او هغه یې ایښودې، او بیا ملک الموت راغی. مولوي صاحب ورته اسرائیل وي، دوی ته دا پته هم نه شي چې اسرائیل د هغه نوم په صحیح سند سره نه ثابت، خو مشهور اسرائیل دی. ځه عوامو په منځ کې او دغه شان چې کوم مولیان نه دي پوه ورته اسرائیل وایي. اسرائیل وی راغی او د افلاطون نه سا اخیسته وي. نو هلته خو ډېر شي شکلونه د افلاطون په شان دي. نو هغه پسې ګرځېدو چې کاوه وله ګرمه کې وایي. دا د کته علاقو وله چې کوي دوی دا ټکی وایي، یعنې کاوه وله دم کړه، مطلب دی چې علاج یې وله وکړو. نو دا الفاظ مناسب دي. نو اسرائیل ګرځېدو چې د سړي له کاوه دم کې وایي، او هغه په اسرائیل باندې سر داسې وچورلو. دا خبرې دي. په منبر کېنو، دا ګپ شپ لګاوه، او یو نه راپاسي د نر زوی چې لکه ته څه په ګډوډ وخت دی، ملک الموت باندې څوک سر چورلولی شي؟ هغه ته خو اډېري د الله د طرف نه چې لاړ شی د پلاني نه ساه واخله او را به شي به د باندې. دغه مولیانو ته مو وایو را به شي ملک الموت، وی به ته چې څنګه ساه اخلي. بیا خبره مې دې پورې راغسته چې دا قسمه قصې کوه، دا قسمه ډکوسلې بیانوه، دا قسمه منګړت قصې بیانوه، او کله وایه د پیغمبر د قبر په خوا کې پلانې ناستو، مدینه کې بزرګ ناستو، اول ته پلانې ناستو، علانې ناستو، دا قصه سبحان الله سبحان الله. خو که زه روالم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، او الله دا وایي یاره چې ته داسې کار وکړه، دا خبرې نورې مه کوه، اختلافات پیدا کیږي. ښه د الله خبرې پرېږدم، ته وایي چې داسې کار وکړه، دا حدیث ته ډېر وایي، دا پرېږده، د حدیثونه پرېږده، د پیغمبر خبرې پرېږده. ښه د بزرګانو قصو کې دې څه خیال؟ هغه وایي چې زمونږ د ملا تېرې دی، هغه بیانوه. ما تاسو ته ویلو که نه، یو پیر ما د یو مولوي صاحب سره خبرې رالې، نو یو مولا کتاب مې ورته وښود چې په هغې کې شرکیه الفاظ وو، شرکیه صریح شرک پکې و، صریح.
او دا مولا انډین و د انډیا و. نو ما هغه مولوي صاحب ته ویل او خلک را جمع شوي ډېر پاکستان کې ما انډین مولا په خپل کتاب کې دا وایي انډین مولا. نو کتاب کې ما د شرک دا خبره کړې ګوره وایي چې الله سره شریک شتي. نو هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې ته لږ په ادب کې خبرې کوې انډین چاته وایې. ما انډین هغه چاته وایم چې د انډیا دی دې کیسې دي. ما په دویم پیر بیا ووایي په دریم پیر مې بیا ووایي ما انډین مولا دلته دا لیکلي ما ته وایي بل دین ته به واوړې ورې ټکی برابر وایه. نو ما څه ووایم اوس زه د پاکستان یم سړی وایي چې د پاکستان مولا کیسې د سوات یم سړی وایي د سوات مولا. او بیا مې وایي ما زما د انډین او د پلاني او علاني سره کار نشي خو صرف مې ستا غیرت معلومه و. دقه انډین مولا د الله په توحید باندې ډاکې اچوي تاکې غیرت نه راځي. خو که ما صرف هغه انډین ته انډین ووایي نو ته سور شین شوې. نو د الله دپاره غیرت کوئ د الله د کتاب دپاره غیرت کوئ د پیغمبر د حدیثونو دپاره غیرت کوئ. اختلافات ختمیږي د الله په دې کتاب سره اختلافات ختمیږي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره. نو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. اوس الله سبحانه وتعالی به بیا د خپل عظمت دلیلونه بیانوي چې څنګه چې ما الله وایي څنګه چې ما دا وحي درلېږلی دی دا قرآن او دا پیغمبر مې درلېږلی دی د دې په ذریعې سره کفر او شرک الله ختموي او مړه زړونه پرې راژوندي کوي. نو اوس الله سبحانه وتعالی دې کې خپل شان بیانوي چې وګوره دا زړونه زه راژوندي کومه مړه زړونه په هدایت وله ورکوم نیغې لارې ته یې راړم. نو وګوره زما دې قدرت ته دا بارانونه چې راورومه او وچه ځمکه راژوندی کومه. نو څه وایي الله والله أنزل من السماء ماء او الله نازل کړي دي د اسمان نه اوبه فأحيا به الأرض بعد موتها نو راژوندی کړي د په هغې سره ځمکه وروستو د وچوالي د هغې نه. دې کې دوه خبرې دننه راځي لکه څنګه چې الله دا وچه ځمکه راژوندی کړه نو دغه شان الله زړونه راژوندي کوي په هدایت سره. اسمان بر طرف ته دی اوبه د اسمان نه راځي د برې نه راځي که نه نو دغه شان دا وحي د کوم ځای نه راځي دا هم د برې نه راځي. اسمان نه اوبه راغلې ځمکه راژوندی شوه دا وحي چې راله قرآن او حدیث د دې سره زړونه راژوندي شو. دغه شان په دې کې دې ته م اشاره ده الله وایي څنګه چې زه دا مړه ځمکه راژوندی کومه نو دغه شان زه به دا مړیم په دویم پیر راپاسومه. ان فی ذلک لآیه یقینا په دې کې دلیل دی د توحید د الله لقوم یسمعون د پاره د هغه قوم چې اوري خو ټول سم خیال دی اوري خو ټول الله وایي څوک چې اوري د هغو دپاره پکې دلیل دی. دې څه مطلب دی څوک چې اوري سوچ سره اوري. اورېده په دوه قسمه لکه بعض درس کې هم داسې ناستي زه پېژنم دا ملګري او هر یو ته مې سوچي دا چې ناست دی په څه اندازه نه بعض داسې په دې غوږ راځي او په دې بل وځي دی اوس اورېده کوي ناست او چې دې دروازې نه بار شي نو ماذا قال آنفا یاره دا شیخ صاحب څه وایي نو ته جومات کې نه وي ناست ته اورېدونه نه هغه بس سر را باندې درونو ستړی وم دا وم دغه وم نو یو اورېده داسې دي بل اورېده هغه چې ستا ورسره سوچ او توجه یي ستا ټول بدن دلته یي. ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. غوږ یې ایښودی دی ورسره دویمه خبره وهو شهید الله وایي بدن هم دغه ځای کې دی زړه هم په دغه ځای کې دی. نو بیا غوږ ایښوده فایده ورکوي او که ته غوږ ایښودی خبرې ته لکه اوس تا ته مسله بیانوم ته ما ته ګورې دغه شان
او خبر هم زما ستا په غوږونو ورنوځي خو ګډ ګډ سپیکر لګېدلي که او دغه شان ما ته ګورې او سبا مزدورۍ له به ځو او هلته به څه چل کوو الله او القى السمع وهو شهید وهو شهید په دې مجلس کې چې زړه دې په دې مجلس کې نه و که نه نو د دې بدن دې فایده نشته بدن خو تا پوره بدن راوړی لکه اول زموږ مسله بیانوله قیامت په علاماتو کې چې خشوع به ختمه شي که نه نو موږ هلته څه ووایو چې یو سړی بدن راوړي او زړه کوم ځای کې پرېږدي زړه بهر پرېږدي د دې منځه مطلب څه شو الله ته ولاړې صرف بدن دې ودرولی دی بس او سوچونه ټول بهر دي داسې منځونه الله قبلوي هم نه نو ځکه دلته الله وایي چې کوم خلک چې اوري مطلب چې اوري په غور سره په توجه سره زړه ورسره استعمالوي نو دا خلک پوهېږي په دې باندې چې په دې خبره کې د الله د قدرت نښې دي اوس الله سبحانه وتعالی لوی قدرت خپل نور هم بیانوي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا ستاسو دپاره په څاروو کې خامخا عبرت دی الله وایي دې څاروو ته سوچ وکړئ ځه انعام لکه اوښان شو غواګانې بیزې ګړې الله وایي د دې په دې پیدایش کې مې یو لوی عبرت پکې پروت دی دې کې سوچ وکړه نو پوه به شي په دې خبره چې الله یک یوازې دی او ډېر لوی قادر ذات دی چې دا ناشنا نظام یې جوړ کړی څنګه الله وایي نسقیکم مما فی بطونې سکو منګه په تاسو د هغې نه چې په خېټو د هغې کې دي په خېټو د څاروو کې دي من بین فرث ودم لبنا د منځ د غشانو او د وینې نه پی صفا خالصا سائغا للشاربین پی صفا اسان تیریدونکي د پاره د څکونکو دې پیو ته الله وایي وګوره سوچ وکړه ځه لوی عبرت دی چې دا پی د دې څاروي نه راځي لکه ته اوس د غوا پی څکې یا د میخې پی څکې یا د اوښې پی څکې نو دا پی الله وایي را روان دي من بین فرث و دم روزي د کوم ځای نه د غشانو او د وینې د منځ نه څنګه د الله طاقت ته ګوره الله وري دا نښې بیانوي دې دپاره بیانوي چې وګوره دې الله سره شرک کول او د ده سره شریک جوړول ظلم نه دی یو الله دومره قادر ذات دی چې د څاروي نه پی راوځي او تی ته چې دا پی رارسي نو څنګه راځي خو د غشانو او د وینې په منځ کې راتېرېږي که نه خالصه صفا سائغا للشاربین په مرۍ کې نښلي هم نه دا پی ښه په اسانه تېرېږي نو یو خو د الله دې قدرت ته سوچ وکړه دویم دې کې علما وایي اشاره ده دې ته هر سړی دا غواړي چې ما څنګه پی وس کړی صفا کله چې دا پی راوځي او ته څاروی ودرې او پی ولی شي تک سپین پی صفا هر سړی و چې دا ما صفا وس کړی که دنه پکې ویښته یا وینه یا غشان پکې ولګي یا نور څه پکې ولګي نو خوښوي بیا الله وی دقه شان زم سوچه دین خوښومه څنګه چې تاسو سوچه پی غواړئ که نه او سوچه پیو ته خوشحالیږئ الله وی زما هم سوچه دین خوښ دی هغه دین چې د اسمان نه راغلی دی قال الله وقال الرسول الله څه وایي او د الله رسول څه وایي دغه دین د الله خوښ دی د میلاوټونه او ټانکې پکې مه لګوئ اصل دا وحي چې راغلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی ده هغه کوم ځای کې و مکه او مدینه نو چینه او بنیاد هغه مکه او مدینه و سوچه دین دلته و د دې ځای نه بیا دین لاړه هغه زمونږ هندوستان ته و پاکستان او افغانستان او د خوا و شا د علاقې نو کله چې د چینې نه اوبه روانې شي بل ځای ته ځي
نو په لاره کې ورسره ګندګي مکس کېږي که نه مکس کېږي نو چې بیا هغه کوم ځای ته چې رسۍ هلته چې رسېږي پکې ډېر شي نه پکې نور شریک شي خو که ته هغه بنیاد له راشي کوم ځای کې چې هغه چینه ده کوم چې بنیاد دی د کوم ځای نه چې اوبه راوځي هلته به تا ته صفا اوبه میلاویږي نو که صفا دین غواړئ قرآن او حدیث له به راځي هغه زموږ ملکونو د دین را رسېدو د صوفیانو ماتوریدیانو اشعریانو او د قسم ګمراه فرقو پکې ټانکې د ځان نه لګولي دي نو سوچه دین هغه قرآن او حدیث دی بیا الله وایي ومن ثمرات النخيل والأعناب او پیدا کړي دي د میوو د کجورو او د انګورو نه الله ستاسو دپاره هغه څه پیدا کړي دي د خوند اخیستو دپاره او د فایدې اخیستو دپاره د کجورو نه د انګورو نه فایده دې تاسو اخلئ تتخذون منه سکرا جوړوئ تاسو د هغې نه سرکه ورزقا حسنا او خوراک ښایسته دا فایده ده که نه په کجورو کې خو ډېره فایده ده په انګورو کې نور هم ډېرې فایدې دي خو یو فایده پکې دا و چې خلکو به ترې څه جوړوله سرکه او نشه به هم پیدا کوله ورزقا حسنا او ښایسته خوراک رزق پاک رزق علما وایي دې ځکه الله اشاره وکړه دې وخت کې له شراب نه حرام شوي نو هسې الله اشاره وکړه دا سرکه جدا ذکر کړه دا نشه او بیا ورزقا حسن او ښایسته رزق جدا ذکر کو مطلب دی چې دا هر هغه شی چې نشه پکې نو دا پاک او ښایسته شی نه دی هر هغه شی چې نشه پکې نو دا پاک او ښایسته نه دی ځکه خو بیا الله وروسته حرام کړو دا نشي دا شراب د الله به وروسته حرام کړي او الله د دې پیغمبر دا صفت ذکر کړی چې دا پیغمبر مادې دپاره رالیږلی دی یحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث چې پاک شي نه حلال وګرځي او پلیت څه کي حرام کي نو نشه پاکه ده که پلیته ده پلیته ده ځکه موږ دې بعضو ته دا ووایو چې نسوار دا حرام دي ولې حرام دي پلیت دي که صرف دغه یو دلیل دغه یو خبره هم کافي ده چې پلیت دي پاتې لا ده چې دې کې بیا نشه ده او نور کیسې پکې دي نو هر هغه شی چې جسم ته نقصان رسي او پلیت دی الله سبحانه وتعالی حرام کړی خو په اوله کې دا شراب حلالو او د دې تفصیل موږ په کوم ځای کې ذکر کړی سیرت په درسونو کې یو دوه هفتې مخکې د شرابو د حرامېدو مرحله موږ ذکر کوله که نه یو دوه هفتې مخکې درس کې نو هلته موږ ښه تفصیل ذکر کړی هغې ته رجوع کوي ان فی ذلک لآیه یقیناً پدې کې لوی دلیل دی لقوم یعقلون د پاره د قوم چې د عقل نه کار اخلي پدې کې لوی دلیل دی د الله د توحید او د الله د قدرت وګوره د میوو ته کجورو ته انګورو ته کیلې ته مڼې ته ناشنا ناشنا میوې الله پیدا کړي دي چې د ټول دلالت کوي د الله په توحید باندې او د الله په قدرت باندې ګوره دلته الله ویلي قوم یعقلون هغه قوم دپاره پکې دلیل دی چې د عقل نه کار اخلي د عقل ګوره اوچت نعمت دی خو چې استعمال کړی شي اوس تا بند ساتلی دی په تیلی کې د سره استعمالی نه په دین کې نه لګي ها دا بعضې له په دنیا کې عقل استعمالوي په دنیا کې داسې چې ته به چې انجینیر زوی دی او ځکه الله په سورة الروم کې دا خبره ذکر کړې ده یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا د دنیا په باره کې کې دې خبرې شروع کړي که نه نو په دنیا دومره پوهېږي چې ته به ورته حیران شي وهم عن الاخرة هم غافلون او که د آخرت تپوس دې توکو بیا به هېڅ هم نه پوهېږي د عقل د استعمال کوي د الله په دین کې دې نه فایده واخلئ علم یې زده کوي مسلې یادې کوي قرآن یاد کوي که دې یاد کړی مراجعه یې وکوي حدیثونه یاد کوي مسلې یادې کوي د دې وخت نه د هر څه نه فایده واخلئ سبا له به مړ پروت خلک به ته دوا کوي چې چا ته به دې مسلې ښوولي علم به دې خور کړی خلک به دې یادوي په دې دې ګورې څوک نه یادوي چې مزدوریان یې ټیټ کړي دي ګورې
او یا جیداد دی ډېر ستا به څو جیداد دي غټ غټ بادشاهیان د دنیا نه تلي تلي که نه دي تلي غټ غټ بادشاهیان څوک یادوي بلکې موږ ته معلوم هم نه دي کم کم بادشاهیان تلي پته هم نه لګي او علما تلي دي پوخا د نن نه 1000 کاله مخکې او 1200 کاله مخکې او 1400 کاله مخکې علما مړه شوي دي غریبانان وو دنیا ورسره هم ډېره نه وه او د اوسه پورې خلک یادوي الله دې وبخي والله دې وبخي دا د علم برکت دی نو د عقل استعمال که خپل د دې دین دپاره یې مسلمان په دې دین کې په کار راوله دا عقل به خاورو له وړي که چینجوله دې ساتلی چې چینجي به په قبر کې راولګي او بله دا درته ووایم بعض ملګري وایي زما عقل بند دی دا خبره یاده ساتئ د دې داسې مثال لري د عقل لکه غباره کوپنۍ چې ورته وایي دې کې چې ته څومره چوف کې دا غټېږي پلنېږي اوس یو سړی کوپنۍ راوړي او یو چوف پکې وکړي او بس بې پرېږدي یاره دا نه کېږي نور نه کېږي نور زه نشم کولی نه زور ورکه چې څومره پړسې ده پړسېږي دغه شان د عقل دی چې څومره استعمالې دومره ده تکړه کېږي چې څومره په دې عقل او ذهن باندې ته کار کوې که نه دومره ده غټېږي کولوي سوچ یې ډېرېږي نو هغه د دین په باره کې تا بند ساتلي دي په سوره فاتحه یو سړي ته یاده نه وي اخرني 10 سورتونه ورته نه یاد نو دې د عقل په څه کې استعمال کړی دی یو نیم ملګری تاسو وینئ تکړی یا تکړه عالم وینئ مسلې ورته ډېرې یادي سړی ورته وپسخېږي یاره چې ماشاءالله وګوره څومره مسلې د عالم ته یادې دي څومره ښکلی دین بیانوي څومره ډېرې خبرې درته معلومې دي نو دا یاده کړي دا خبره چې دا عالم هم ستا په شان انسان دی عقل دی خو هغه عقل نه فایده اخیستې ده استعمال کړی دی ته هم استعمال کړه وأوحى ربك إلى النحل او پزړه کې واچوله یا او ښودنه وکړه رب ستا مچۍ ته واوحى خو معنی وحي وکړه وحي وکړه ستا رب مچۍ ته نو مچۍ ته داسې وحي خو نه کېږي څنګه چې پیغمبرانو ته کېږي که نه کېږي نه نو مطلب څه دی دلته د وحي نه فطري تعلیم یې وله ورکو الله مچۍ ته دا خبرې ښوولي دي ان اتخذي من الجبال بیوتا چې جوړوه د غرونو نه کورونه ومن الشجر او د ونو نه ومما یعرشون او د هغه څه نه چې دوی یې دنګ دنګ یا لوړ جوړوي دا طریقه مچۍ ته چا ښوولې ده دا ورته الله ښوولې ده بیا ورته الله دا خبره کړې ده ثم کلي من کل الثمرات بیا خوره د هر قسم میوونه فاسلکي سبل ربک ذللا او روانه شه په لارو د رب ستا چې تابع دي تا ته دا لارې ورته الله ښوولې دي نو الله وایي ګوره زما دې قدرت کې سوچ وکړه که نه دې مچۍ ته خو هسې وګوره دې مچۍ ته دا ښودنه چا کړې ده دا لارې ورته چا اساني کړي د هر څه خو ته الله ښوولي دي که سبحان الله الله وایي ما دې مچۍ ته ویلي چې ګرځه دا لارې ما تا ته تابع کړي دي نو مچۍ چې هر څومره لرې لاړی شي هر څومره چې لرې لاړی شي دې ته خپل لار معلوموي واپس خپلې پیټۍ له راځي که نه راځي واپس راځي که هر څومره لرې لاړی شي لار ترې نه خطا کېږي دلته الله ورته ویلي فاسلکي سبل ربک ذللا دا لارې ما تا ته تابع کړي دي ګرځه سبحان الله څه ناشنا د دوی هغه ژوند دی که چېرته الله توفیق راکړو نو زه به تاسو ته د مچۍ په باره کې عجایبات بیان کوم او موږ سره اوس وخت لږ پاتې دی ټیم نشته ګوره کله چې یو پیټۍ کې مچۍ راجمع شي نو دوی د بلې پیټۍ یا د بلې جالې مچۍ د ځان سره نه پرېږدي ځکه چې وي دا دلته دا ګبین خرابوي او بیا سبحان الله دا مچۍ چې کله راننوځي دې پیټۍ ته بهر ته لاړې شي بیا راشي که نه
نو یوه یا دوه مچۍ په دې دروازه کې ولاړې چې هغه د دوی د خولې بینوي. که چېرته په داسې څه خوله یې ښودي چې د هغې نه بد بینځي نو بیا په شریکه دوی دغه مچۍ مړه کوي. ولې ځکه چې د ده نه د ټول ګبین خرابوي، د هر څه خرابوي. نو دا خبرې دا طریقې د چا خوري دې مچۍ ته؟ الله خولی دي. یخرج من بطونها شراب، راوزي د خېټو د هغې نه د څکو شی مختلف الوانو چې مختلف دي رنګونه د هغې. څکو څه شی ترې راوځي؟ مچۍ نه څه شی راوځي؟ ګبین ترې راوځي که نه، مختلف رنګونو کې. فيه شفاء للناس، په هغې کې شفا یا علاج دی د پاره د خلکو. دا فایده یاده کوي. ګبین ته الله د سکو شی ویلی، د سکو. نو ځکه امام شوکاني رحمه الله هم دې خبرې ته اشاره کړې ده. وی د علم طب نه دا خبره واضحه ده او د تجربو نه معلومه ده چې ګبین هله ډېره فایده ورکوي چې کله دې نه څه جوړ شي؟ شربت تی جوړ شي. چې شربت تی جوړ شي نو دې کې بیا اثر زیات شي. اگر که هسې وخورې دې کې هم فایده ده، خو کوفتې د دوایي سره میلاو کې، بلې دوایي سره، اوبو کې، بل څه شي کې ګډوډې کې ویس کې، نو په دې کې به شفا ډېره وي. الله وی فیه شفا، په دې کې شفا ده. حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې دی الشفاء فی ثلاثه، الله شفا چولې ده په درې شنو کې. فی شرطة محجم، خکر لګول، وینه ویسته د جسم نه، او شربت عسل، یا ګوټ د څه شي د ګبین، دلته هم ګوټ ویلی شربت یعنې، او کیت بنار، یا داغ لګول په اور باندې. په دې دریو خبرو کې الله شفا اچولی ده. کم کم دي؟ خکر لګول، حجامه کول، دویم ګبین څکل، او دریم داغ لګول په اور سره. په دې کې الله شفا اچولی ده. او د دې دریو نه نن سبا خلک چې دی هغه لري دي، په دغه انګریزي دوایانو پسې ګرځي. او دا صحیح حدیث دی بخاري کې چې الله په دې کې شفا اچولی. نو د ګبین استعمال ډېر کوئ، سکئ یې، خورئ یې، او په نورو مسلمانانو یې هم خوروئ. الله پکې شفا اچولی ده. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا دلیل د قدرت د الله دی. لقوم یتفکرون، د پاره د هغه قوم چې سوچ کوي. هر ځای کې الله وایي یعقلون، یتفکرون. نو د قرآن او حدیث نه هغه سړی فایده اخیستی شي چې هغه څه استعمالوي؟ عقل استعمالوي، سوچ او فکر کوي. په تقلیدونو کې نه پروت چې مولا صاحب له خپله د مرۍ پټه په لاس کې ورکړي چې مولا صاحب ته ما کوم ځای ته تاوې تاوامې. نه نه، کم ځای ته تاوې تاوامې مه، بلکې زه به سوچ کوم په دې خبره کې چې آیا دا خبره د قرآن او حدیث نه ده که نه ده؟ قرآن او حدیث موږ ته څه وایي، دی څه وایي، دا کتاب والا څه وایي. په دې ټولو خبرو کې به سوچ کې، په دې باندې به اکتفا وکړو. 9 نمبر آیت انشاءالله پر روان درس کې به د 80 نمبر آیت نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د خپل عقل استعمال کو د الله په دې دین کې. او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.